السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 14 آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الذین قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دماډیرو عزتمندو پرون چې کوم سبق مونږ ویل او پاغه کې الله رب العزت يهوديانو باندې کې عمدغه خبره فرمایلی و چې مونږ هغه نه په دې نیکو اعمالو باندې او په توحید باندې او داسې نور حکمونو باندې وعده واخستلې خو هغه خپل وعده مات کړې. نو چې کله هغه وعده مات کړلې نو مونږه په هغه باندې لعنت وکړلو او د هغه زړونه چې دي دا مونږه سخت کړل. اوس الله رب العزت عیسایانو باره کې فرمایي ومن الذين قالوا إنا نصارى او د هغه خلقنا چې ویلیو هغه چې مونږه نسوارا یو. نسوارا مطلب عیسایان. اخذنا میثاقهم اخستی او مونږه هغه نه مضبوطه وعده، یعنی هغه نه هم دغه رنګي وعده خستی وا په نیکو اعمالو باندې. فنسو حظا نو هیر کړلو هغه ډیره حصہ د هغه وعده مما هغه وعده یا هغه سبق یا هغه نصیحت ذکروا به چې کوم نصیحت شو هغه ته، یعنی هغه یې هیر کړو. نو نسوراهم دا کار وکړلو چې هغه په نبی علی السلام باندې ایمان رانوړلو او هغه سره چې کوم کتاب او انجیل په هغه کې تحریف وکړلو، خپل طرف نه پکې خبره ورنا بستلې او څه خبره ورنه ختم کړلې. نو الله فرمایي چې فاغرینا بینهم العداوه، نو واچول مونږه دا غوی په منځ کې العداوه دشمنی، یعنی کله چې هغه د الله پاک احکامات او وعده او نصیحتونه هیر کړل نو ما هغه په منځ کې دشمنی ورواچوله. والبغضاء او بغض او کینه ورواچوله د هغه په زړونو کې یو بل د پاره. ګوره د عیسایان چې دی دا د شنه چې دا یو قوم ده یا ټول یو قسم دی، په دوی کې هم مختلف فرقې دي، مختلف ډلې دي. نو دوی هم یو بل سره دشمنیان دي، بغض دا کینه دا په خپل منځو کې. او الله فرمایي چې دغه بغض او کینه دا بوي الی یوم القیامت، تر د قیامت ورځې پورې. دا یو سزا ده چې الله دوی ته ورکړه. وسوف ينبئهم الله، او ډیر ضرب خبر کی اغوی الله تعالی بما په هغه کارونو باندې کانو یصنعون، کوم کارونه چې دوی کول په دنیا کې. یعنی قیامت کې به دوی ته سزا ملويږي، دا سينه چې د دنیا سزا بس کفیش ولا
نه قیامت کې به هم الله تعالی دوی ته د هغه کارونو چې دوی وکول د الله نافرمانی الله به دوی ته سزا ورکوي. اوس ګوره قران پاک کې الله رب العزت چې دغه آیت نازل کړي دا مود پارا په دې کې مود پارا نصیحت هم دا عبرت هم دا سبق هم دا. لکه څنګه الله رب العزت عیسایانو ته یو کتاب ورکړي او نسوراو ته انجیل هغه یې هیر کړو د الله احکامات مات کړل وعده مات کړل نو هغه منځ کې الله تعالی بغض او کینه او دشمنی پیدا وکړه. اومدارنګي الله رب العزت مونږ ته هم یو کتاب راکړی دا چې قرآن پاک ده. نو کچری مونږه دا قرآن پاک هیر کو دا قرآن پاک زدا نکو او په دې باندې عمل کولو کوشش ونکو نو همدغه سزامو د پاره هم ده. بلکې حقیقت دادا چې اکثر مسلمانان قرآن پاک نه خبر دي او اکثر مسلمانان قرآن پاک صرف تلاوت حد پورې ای بس نور قرآن پاک باندې ځان نه پویوي نه د دې په معنی باندې نه په مطلب باندې نه په مقصد باندې ځان پویوي چې دا الله نازل کړي څه د پاره ده. نو اومدا وجه د چې نن په مسلمانانو کې هم بے اتفاقی دا بغض دا کینه دا یو بل پس خبرې دي یو بل باندې الزامات دي خپل منځو کې مینا محبت نشته دا اتفاق او اتحاد نشته دا مسلمانان مغلوب دي مسلمانان مظلوم دي مسلمانان کمزوري دي هر لحاظ سره کمزوري دي. دا وجه صرف دا ده چې مونږه قرآن پاک دا هیر کړی دا مونږه د الله احکامات دا من ندي منلي الله سره چې مونږه کومي وعده کړی دي هغه وعده مونږه نه پوره کوو. لکه په هر مونږ کې مونږ الله سره وعده کوو کنه چې ایاک نعبدو دا یو وعده ده کنه چې الله مونږه خاص تا ته عبادت کوو د تا غلامی وکاو د تا عبادت وکاو تا ته سجدا لګاو تا ته سر ټیټو تا خبره به مانو تا هر حکم به مانو خدا سي مونږه نه کوو دا صرف د ژبه حد پورې مونږه دا یایو او مونږه یایو چې و ایاک نستعين او خاص تانه به مدد غواړو نو مونږه مدد نور خلکو نه غواړو. الله تعالی نه مونږه هغه شان مدد نه دا وخت لکه څنګه حق دی الله دا الله ته مونږه ځان نه د عاجز کړي الله تعالی ته مونږ ته ځان نه د محتاج کړي الله تعالی خبره مونږه نه د منلی الله ته مونږه سر نه د ټیټ کړي بګه په مونږ کې تکبر شتا په مونږ کې بغاوت شتا په مونږ کې د الله نه فرمانی شتا مونږه د الله کتاب یایونا او کایو ځان نه پویو که ځان پویو عمل نه کو دا ټولي غلطیانی په مو کې شته دي. نو دې د وجنه مسلمانان کمزوري دي بے اتفاق دي اتحاد او اتفاق پکې نشته دا هر طرف نه گزار رچی په مسلمان باندې لاګي. اوس تاسو ترجمه ته متوجه شو. ومن الذين او د اغو خلقنا قالوا جویلو اغوی انا نصارا تبشک منگا نسورایو اخذنا الله فرمائی منگا خستی و اغوینا میثاقهم فخا وعداد اغوینا فنسو نوحی رکڑل اغوی حزن دیر حسا مما د اغه نصیحتنا ذکروا به چې نصیحت شو اغویتا فاغرینا نوا چول مونږه بینهم العداوه دا غوی په منځ کې دشمنی والبغضاء او بغض او کینا الی یوم القیامت تر د قیامت پورې وسوف او ډیر ضرب ينبئهم الله خبر بکی اغوی الله تعالی بما په اغو کارونو باندې کانو یسنعون کوم کارونه بچ دوی کول
الله د په دې سبق باندې متپویا او الله د په دې باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین.